الرحیم. ګرانو دوستانو، د هر څه نه مخکې مې سلامونه ومنئ. خدای دې وکړي چې جوړ و روغ به یاست. نن راځو یوه بله نوې ویډیو ستاسو سره شیر کومه. خدای دې وکړي ستاسو د خوښې وړ وګرځي. په دې ویډیو کې مو موضوع دغه راخیستې ده چې بعضو دوستانو دا لیکلي وه چې ټلیفون موږ ډېر کاروو، هغه زموږ سترګې را خرابوي، او دا طبیعي خبره د طب د نګاه څخه د ټلیفون شعاع چې د سترګو دپاره ډېره مضره ده. که هغه د ټلیفون د سکرین وي او که هغه د مونیټر د سکرین وي، که هغه د LCD وي، دا ټوله سترګو ته تاوان رسوي. په مجموع کې د طب د نګاه څخه او د سترګو ډېرې نازکې حجرې د منځه وړي، نو بالاخره هغه د سترګو د ضعیفوالي لامل ګرځي. نو راځو د هغه دپاره مو یو نوی اپلیکیشن په پلی سټور کې ستاسې دپاره اماده کړی دی چې هغه تاسې کله ټلیفون ته انسټال کړئ او د شپې تاسې هغه استعمالوئ او یا هم د ورځې، نو دا به ستاسې دپاره ډېر فایدهمند وي او ستاسې سترګې به د دغسې حالت څخه وژغوري. نو راځو د اول ځل دپاره پلی سټور ته داخلیږو او دلته د سرچ په حیثیه کې کلیک کوو. کله چې موږ دلته کلیک وکړئ، دلته موږ تاسې یو عنوان ورکوو د چیش په نامه سره د نایټ موډ، NIGHT نایټ موډ. ګورئ دوستانو دلته خپله دا دې راوړي. صحیح، کله چې پر دې باندې کلیک وکړو د اپلیکیشن تصویر تاسې وینئ چې دغه شکل اپلیکیشن تاسې را ډاونلوډ کړئ خپل په تلیفون کې. صحیح، دغه اپلیکیشن دی. ګورئ دوستانو ما ډاونلوډ کړی دی، خو تاسې به دا ډاونلوډ کړئ. د ډاونلوډ څخه وروسته به دا اوپن کړئ. کله چې مو دا اوپن کړئ، دلته موږ تاسې راځو لوړه منیو داسې را لاندې کوو. صحیح، کله چې دا پر اټومیټیک باندې ولاړئ، صحیح، دا تقریبا که هر څومره دومره زیات کې او کم یې کې، دا په هغه عادي حالت باندې ولاړ دی، یو لږ څه فرق راوړي. خو موږ ګورو چې دا ډېر باید قرار سي. نو راځو دلته دی پر نارمل سټنډرډ باندې دی ولاړ دی، پر 50 باندې. نو موږ کولی سو چې دا هم تر 10 پورې ورسوو او یا یې هم تر 40 پورې ورسوو. صحیح، او یا یې هم تر دغه زیات کو. صحیح، 90 ورسوو، 2 3 هر څونه چې تاسې په خپله اندازه جوړوئ هغه جوړ کړئ چې ستاسې سترګو ته تاوان ونه لري. فرضاً تر 30 پورې موږ رسوو، بیا دا سټارټ بټن کلیک کوو. کله چې د سټارټ بټن کلیک سي، ګورئ په ډېر عادي حالت سره به د دې رڼا په ډېر کم حالت سره به د دې رڼا تاسې وګورئ چې دا بیا سترګې نه خرابوي. د شپې تاسې که تلیفون کاروئ، دغه اپلیکیشن څخه کار واخلئ، ستاسې سترګو ته کم زیان و تاوان نه رسېږي. او که غواړئ چې بېرته یې تیز کړئ، نایټ موډ باندې به کلیک وکړئ، دی به خلاص سي. دا حساب یې ډېر کړئ. ګورئ هر څونه چې ډېروئ یې تاسې په هغه اندازه دی روښانه کېږي، او هر څونه چې کموئ په هغه اندازه دی خامېږي. زه غواړم چې بېرته یې پر 50 ودروم. صحیح، او دلته د سټاپ بټن هم دی به بېرته خپل عادي حالت ته راوګرځېږي. نو دا اپلیکیشن خدای وکړي ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلی. زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ، د لایک تڼۍ کښېکاږئ او دغه رقم د بیل آیکن ووهئ، تر څو زموږ نوې ویډیوې چې موږ یې نوې خپل چینل ته پورته کوو هغه تاسې ووینئ او د هغه څخه برخمن سئ، او تاسې خپل د انډرایډ سیسټم موبایل په ښه خوندوره توګه کار کړئ او د هر څه څخه برخمن سئ. بې له دې چې کوم تاسې یو دکان ته ورځئ، هغه څخه زده کړه غواړئ، زموږ د چینل څخه تاسې شان کولی سئ چې په ښه پښتو باندې، په ښه لهجه باندې تاسې هغه زده کړئ. او که کوم مشکل تاسې لرئ، هغه ماته په کمنټ کې وکاږئ، او که چیرې مو دا ویډیو خوښه سوې لایک یې کړئ. خدای مو ښه وساته، مخته مو ښه چارې. السلام علیکم.